یعنی ابو بکر صدیق د الله د وینا مطابق د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی دې نه خو بل څه فضیلت ابو بکر الصدیق رضی الله عنه په سیرت کې د هغه د هجرت باس راځي یو هجرت مدینې ته دی او بل هجرت حبشې ته دی د حبشې ته هم د هجرت دپاره وتی دی هغه واقعه وبیانو او دا هم نشي کېدی چې د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه سیرت تی بیان شي او پای کې د هجرت خبره نه وي ولې د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت ملګری او الله قرآن کې ذکر کړی نو اوس که ته ټول سیرت د ابوبکر صدیق بیان کې او د هجرت قصه ونه کې نو سیرت نامکمل دی ځکه چې کوم شان چې د هغه په قرآن کې بیان شوی دی او کومه ملګرتیا چې د هغه قرآن کې ذکر شوی ده نو هغه خو الله هغه وخت کې د ایتونه رالیږلي وو کوم وخت کې چې هغه په غار کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره و خو د دې نه مخکې چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کوه او ابوبکر صدیق ورسره ملګری و د هغې نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوشش کړی دی چې حبشې ته هجرت وکړي او په صحیح سند سره دا واقعه عائشه رضی الله عنها بیان کړې ده وی کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې مکه راتنګه شوه حین ضاقت علیه مکه او دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره ابو طالب د وفات نه بعد وجه دا و چې څو پورې ابو طالب ژوندی و نو قریشو ډېر څه نشو کولی او رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر اذیتونه نشو ورکولی ځکه چې هلته د هغه تره نه حیا کوله خو چې کله هغه وفات شو نو د هغوی هغه ظلمونه او زیاتي هغه ډېر شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې چې کله مکه راتنګه شوه واصابه فيها الاذى او تکلیفونه ورته ډېر ورسېدو او هغه دا ولیدو چې یاره قریش وس یعنې نه پرېږدي ما د الله بندګۍ ته د ملګرو حالات یې ولیدو نو راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د هغه نه اجازت وغوښتو چې زه ځمه حبشې ته هجرت کو چې مسلمانانو خو هجرت کړی و مخکې حبشې ته دم غوښته چې زه حبشې ته لاړ شم نو رسول صلی الله علیه وسلم ولا اجازت ورکو زه ته لاړ شم بیا په صحیح بخاري کې دا روایت دی د عایشه رضی الله عنها دی هغه وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووتو د حبشې ځمکې ته د هجرت په نیت باندې یعنې وتی دی ښه برابر اجازت ورته میلاو شو او بیا وتی دی مخه کړې د هغه طرف ته حتی اذا بلغ برک الغمات تر دې چې دی ورسېدو یو علاقې ته چې هغې ته ویله کېږي برک الغمات او دا علاقه داسې مکې ته نږدې ده کله چې د مکې نه سړی د یمن په طرف ځي د مکې نه چې روان شي د یمن طرف ته نو په لاره کې یو علاقه راځي تقریبا یعنی د 5 شپو مزل دی په ورځو کې به حساب د شپو د ورځو کو د 5 شپو مزل دی ورته چې دې ته برک الغماد ویله کېږي په برک الغماد علاقه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یو کس ملاو شو چې هغه ته ویله کېږي ابن الدغنه دا ابن الدغنه چې دی د قبیلې مشر و چې د هغه قبیلې نوم القاره دا مشهوره قبیله ده نو دا ابن الدغنه د دغه قبیلې مشر یا په مشرانو کې چې ابوبکر صدیق یې ولیدو نو ورته وویل این تریدو یا ابابکر ته چېرته روان او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مخوریزي انسان و خلکو پیژندو د خلکو سره تعلقات و بل دا چې تاجر و نو چې یو سړی مخوریز ومي تاجر ومي راشه درشه هم ډېري نو خلک یې پیژني او دا به راشي انشاءالله په واقعه د هجرت کې چې کله مدینې ته تلو په لاره باندې خلکو ابوبکر صدیق پیژندو رسول صلی الله علیه وسلم یې نه پیژندو وجه دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر ته نه دی وتی ډېر او ابوبکر صدیق تلی راغلی دی خصوصا د هجرت د تجارت دپاره نو دا ابن الدغنه ورته وی ابوبکر ته چېرته روان یې هغه ورته وی اخرجني قومي قوم راویستی ما
قوم خو نه دی راویستی داسې ډایرک خو ته نه دي ویلي چې ته وځه خو معنی ده چې زما د وتو وجه هغه زما قوم دی. فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، بس سیل به وکم په د الله په ځمکه کې او د هغه بندګي به کوم. حالانکې دی راوتی سیل له نه دی راوتی د دې دپاره دی چې حبشې ته لاړ شي، خو ده دا خبره ابن الدغنه ته واضحه ونه کړه ځکه چې هغه دغه ټیم کې کافر دی چې داسې نه دی خلک خبر کړي. نو زه په چکر راوتم او څوک چې په چکر وځي نو هغه ته اکثر خپل ځای نه معلوم، بس یو طرف ته روان یې چې په هر طرف وره لاسې چکر له راوتی. نو ابن الدغنه ورته ویوي ډېر تعجب یې وکړو فإن مثلك یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. ابو بکره ستا په شان سړی ستا په شان مخوریز انسان دی نه د خپلې علاقې نه وځي او نه یې څوک وباسي. عجیبه کار شو، یعنې قوم تا سره ډېر ناروا رویه وکړه چې ته یې وویستې او که هغوی ته نه یې ویسته او ته په خپله وځې نو دا ته ډېر عجیبه کار کوې ځکه چې یعنې داسې سړي له نه ده په کار چې خپله علاقه پرېږدي. ولې اوس دې ته غوږ کړې دا اهمه خبره ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې زموږ دپاره پکې لوی درس دی. ستا په شان سړی وایي څوک نه وباسي او نه وځي وجه دا ده انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابو بکر ته خلکو سره په مصیبتونو کې ودرېږي، ته د خلکو نه د غمونو بوجونه او پیټې اوچتې، ته د میلمه میلمستیا کې، ته د خپلوانو سره خپلولي کې، ته د مظلوم سره ودرېږې د هغه مرسته کې. ستا په شان سړی دې وویستی شي. دلیل دی په دې خبره باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام نه بعد نه هغه د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې هم په اوچتو صفاتو مشهور دی. لکه چې ابن الدغنه خو کافر دی خو دی پیژني چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک دی. او بل هغه خبر راله هغه بار بار چې زه تاسو ته وایم چې خپل یو ښایسته ذکر په دنیا کې پرېږده، خپل یو ښایسته تاریخ او سیرت پرېږده چې دشمن هم په دې مجبوره شي او دا وایي چې او دا سړی د کمال سړی و، او چې ته مړ شي او دشمن هم په دې خفه یره وي که هر څه خو لکه مرګ مې پرې نه وپېرزو. داسې سړی د ځان نه جوړول پکار دي. صرف پیسې ګټل او خېټه ډکول دې باندې د چا تاریخونه نه جوړېږي. ګورې نه څوک ستا د مرګ نه بعد دا تذکیره کوي چې یاره ډېر تکړه سړی و سمه ډوډۍ به یې خوړه او ډېر ښه سړی او ډېره ټیټ مزدوري به یې کوله. دا ستا خپل کارونه دي. یو داسې اثر پرېږده، اثر چې ستا ذکر ژوندی پاتې شي. او دا ذکر ولې ژوندی پاتې شي چې خلک دې یادوي، دعا درته کوي، خلک دې په یو ښه صفت یادوي. بله په کوم صفت چې په دنیا کې مشهور شوې په هغه صفت ته په اسمانونو کې مشهورېږي. غټه خبره دا ده، یعنې ته دنیا کې په دې مشهور شوې چې ته د خلکو سره مرستې کې، ته په دې صفت په اسمانونو کې مشهورېږي. ته دیندار یې، دلته خلک ویلی دیندار، هلته هم خلک ویلی دیندار دي. ها مخکې دا وشو چې هغه ورته وایي چې فانا لک جار، زه ستا د امن و امان ذمهواري علمه. پخوا به دا طریقه ډېره وه او دا زموږ طرفونو ته هم وه، مشرانو نه بوډاګانو نه سپین ږیرو نه موږ اورېدلي دي. اوس دا دی چې یعنې ډېر داسې عادتونه درانه خویونه هغه د دې اکثرو هلکانو نه او د نوي نسل نه خو بلکل تلې راغلي دي. نو په هغه وخت کې به دا وه پخوا نږدې وخته پورې عربو عجمو کې چې چېرته به مخوریز سړي دا وایي چې یاره پلاني له ما امن او امان ورکړی دی او زما د عهد لاندې دی، نو بیا به هغه ته چا څه نه وي ځکه چې دې سړي ذمهواري اخیستې ده. نو ابن الدغنه ورته وایي زه ستا دغه کومه ارجع واعبد ربک ببلدک، لاړ شه په خپل ښار کې په خپل ملک کې د خپل رب بندګي کوه. نو وی واپس راغی. چې واپس راغی نو ابن الدغنه ورسره هم واپس راغی ځکه چې لازم به راځي چې دې هلته مکه کې ووایي چې وایي ګورې دې سړي له امن او امان چا ورکړی دی؟ ما ورکړی دی. ابن الدغنه چې راغی نو هغه اول د کعبې طواف وکړو
بیا د قریشو دا مشران ناسو نو هغوی ته آواز وکړو، ورته یې وویل ان ابا بکر لا یخرج مثله ولا یخرج، یعنی د ابوبکر صدیق په شان سړی پخپله نه وځي، پخپله نه وځي. دې کې اشاره دې ته ده چې دا خو دروند سړی دی، دی خو د خپله علاقه نه پرېږدي، خو چې ده پرېښودي نو تاسو ډېر تنګ کړی دی. دې ته اشاره ده. د ده په شان سړی خو نه وځي نه ویستی کېږي. تاسو داسې سړی وباسئ، هغوی ته یې وی تاسو داسې سړی وباسئ چې هغه د غریبانو مرستې کوي، هغه په خلکو مال لګوي، هغه د میلمه میلمستیا کوي، هغه د ګاونډي خیال ساتي، هغه د خپلوانو خپلولي، هغو سره خپلولي پالي. وی فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنه، قریشو د ابن الدغنه خبر رد نه کړه. یعنی معنی ده چې رد نه کړه څه، لکه کله به سړي خبره رد کړه چې یاره که ته ولم امن او امان ورکوې خو موږ یې نه منو، خو هغوی رد نه کړه ځکه چې ابن الدغنه ځان له څوک دی. او پخوا به داسې وه، هغه وخت کې خو دا حکومتونه داسې نه وو او دا نظام داسې نه و. یعنی ته به لازم د هغه قبیلې سره خپله رابطه مضبوطه ساتې په کومه قبیله چې ستا لار ده. سبا له ته دوی مسله جوړوي، دوی ته جاخه جوړوي، یا ته ورسره تجارت کې، یا ته ورسره خپلولي ساتې، نو د دوی به لحاظ کې. نو ابن الدغنه یو خو د خپلې قبیلې مشر دی، بل د دوی په دغه طرف باندې تګ راتګ دی. سبا له ورته سل مسلې جوړولی شي. نو هغه ورته وویل ستا خبره موږ منو خو په یو شرط. وی څه؟ وی مر ابا بکر فلیعبد ربه فی داره. یو خبره دا ده چې ابوبکر صدیق ته ووایه چې د خپل رب بندګي دې په خپل کور کې کوي، بهر به یې نه کوي. یعنې په دې شرط موږ خبره منو. ځان لمونځ کوي، تلاوت کوي، چې څه کوي، ولا یؤذینا بذلک، موږ دې نه تنګوي او نه به ښکاره د الله بندګي کوي. موږ یریږو چې دی زموږ زنانه او زموږ زامن په فتنه کې اچي. ابن الدغنه ابوبکر صدیق ته ووی خبره دقه ده، نو ته لږه ګزاره کوه، ته کور کې بندګي د خپل رب کوه. هغه ویل صحیح. ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه وخته پورې خپل کور کې د خپل رب بندګي به یې کوله، ځان له به یې لمونځ کوو، ځان له به یې تلاوت کوو. دا هغه وخت دی چې مسلمانان انتهایي کمزوري دي. او ما تاسو ته تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې د اسلام موږ ته په ډېرو لویو قربانیانو را رسېدلی دي، په ډېرو لویو قربانیانو. دا مې یو سخته وه چې دی په کور کې دننه ناست دی او د خپل رب بندګي ښکاره نه شي کولی. خیر څه وخت یې داسې تېر کړو، نو بیا یې زړه ته دا خبره راغله چې د کور مخې ته یو کولاو ځمکه وه چې په دې به ځان له جومات جوړ کړم. هلته یې جومات جوړ کړو، په دې جومات کې به یې لمونځ کوو، قرآن به وي. عائشة رضی الله عنها وی فینقذف علیه نساء المشرکین و ابناؤهم. نو د مشرکانو دا ښځې او دا بچي او دا زامن دا به ټول راجمع شو. وهم یعجبون منه وینظرون الیه، تعجب به یې کوه، ابوبکر صدیق ته به یې کتو، د هغه تلاوت به یې اورېدو. او سبحان الله یو بل صفت د دې سړي د سیرت څه ناشنا سیرت دی، هر ځای کې د ده هغه صفات بیان شوي دي چې سړی ورته حیران شي. عایشه رضی الله عنها یو غټه خبره وی دا وه وکان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک عینیه اذا قرأ القرآن. او ابوبکر صدیق داسې سړی و چې هغه به ډېر جړل، نو چې د قرآن تلاوت به یې کوو نو اوښ کې به یې په خپل کنټرول کې نه وي. تلاوت به کوو، د خپل رب بندګي به یې کوله، د قریشو دا زنانه او د هلکان او ځوانان او دوی به راجمع شي، خبر خو خوري. فافزع ذلك اشراف قریش من المشرکین. دې خبرې دا مشران د مشرکانو ویرول. هغوی ابن الدغنه ته پیغام ولیکو. ابن الدغنه راغی وی څه مسله ده؟ یو مسله دا ده چې موږ تا چې کومه ذمهواري اخیستې تا کوم امن او امان دله ورکړی هغه موږ منلی و، خو په دې شرط چې دی به د خپل رب بندګي په خپل کور کې کوي. فقد جاوز ذلک، خو دی د پولې نه اوړېدلی دی. فابتنى مسجدا بفناء داره، هغه خو د کور خوا کې جومات جوړ کړی دی. او څه ناشنا مؤمنانو ده. زم ډېر ګران کار دی چې ټوله دنیا په کفر یو تا پکې ځان سره کور خوا کې جومات هم جوړ کړی. ډېر ګران کار دی دا، په اورېدو کې اسان کار دی، نو ډېر ګران کار دی.
نو یا خو جومات جوړ کړی دی او هغه مونځونه به کې کوي تلاوتونه موږ په خپلو بچو یېرېږو په هلکانو یېرېږو په زنانو یېرېږو د دې نه یې منع کړه نو که دی په کور کې دا بندګي کوي جو خبره زموږ پاتې ده او که نه کوي نو بیا ته ترې دا خپله ذمواري واپس واله ایو صحیح ده موږ وی ستا قدر کوو او نه غواړو چې کومه ذمواري تا اخیستې ده په هغې کې تا سره دوکه وکړو او موږ دلم لوز در کړی دی خو موږ ابوبکر صدیق دې ته نه پرېږدو چې دی د ښکاره دینداري ده کوي او ښکاره د خپل رب بندګي کوي عایشه رضی الله عنها وی ابن الدغن نه راغی ابوبکر صدیق پسې کور ته وته ابوبکر تا ته خو هغه خبره معلومه ده په کومه خبره چې ما د دوی سره عقد کړی لوز شو نو دوه خبرې دي یا خو به هغه شان کې څنګه چې ما ویلي دي او ما دوی سره لوز کړی دی یا زما ذمواري ماله واپس راکړه نور زه ستا ذمواري نشم اخیستی ځکه چې ما هغوی سره لوز کړی ګوره دا په عربو کې ښه صفات د اسلام نه مخکې دي دی اوس کافر دی خو لوز دی په کومه خبره لوز وشو هغه به پوره کوو او سر به یې خپل پرې کوو خو لوزونه به یې نه ماتول او راشي زموږ د مسلمانانو حال وګوره ښه وی زه دا نه غواړم ابن الدغن نه ورته وویل ګډ سړی و که نه او په هغه وخت کې د فخر او تکبر او شهرت بیا چې کافر دا خو دا ډېر خوښ وی زما دا نه ده خوښه چې عرب دا ووایي چې ابن الدغن نه د یو کس ذمواري اخیستې وه او خلکو ورسره دوکه کړې ده زه دا نه غواړم لکه دا زما بېعزتي ده زه د یو کس ذمواري والم زه د ول امن و امان ورکړم هغه له به څنګه خلک نقصان ورکړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ وکړو دې خبره کې او دا ایمان دی د چې دا ډېر ګران کار دی نو هغه ورته وکتو وی ابن الدغن انی ارد الیک جوارک زه ستا کوم امن و امان چې ما دله کړی هغه تاله واپس در کوم و ارضا بجوار الله او د الله نه امن و امان غواړم الله به ما ساتي په خپل امن کې ته نشي زه تا مجبوره کولی خو نه شم خو زه خو د الله بندګي نه پرېږدم زه مونځ نه پرېږدم زه تلاوت نه پرېږدم زه خپل رب راضي کول نه پرېږدم نو ته خپل امن و امان واله زه به د الله په امن و امان کې ځان ورکوم دا ایمان دی او لازم به دې سړي سره دا ایمان دې کې تعجب نشته چې دا هغه سړی دی چې الله غوره کړی دی خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره او په ملګرو کې د ټول نه غوره ملګری دلته عام سړی نشي ټینګېدی نو قصه د هجرت حبشې ته نیمګړې ده که نه پوره شوه یعنی حبشې د هجرت دپاره وتی دی خو بیا راغلی دی او دا اکثر خبرې ما د رسول صلی وسلم په سیرت کې ذکر کړي دي بیا د هغې نه بعد قصه د هجرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا ما تفصیلا ذکر کړی ده خو چې د سیرت بیانې دا به پکې لازم بیانې کله چې دا بیعت شو بیعت العقبه هغه دویم بیعت یو ته ویل کېږي او سیرت کې واورئ د هغې نه تقریبا 2 میاشتې یا څه د پاسه 2 میاشتې بعد مسلمانانو هجرت وکړو او په مکه کې څوک پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر علی رضی الله عنهما یا هغه سړی چې کمزوری دی مشرکانو قیدي کړی دی یا بیمار یا چې وسې نه رسي 3 قسمه خلک شو قیدي د مشرکانو سره کمزوری وسې نه رسي یا بیمار دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او ابو بکر دی او علی رضی الله عنهما خدې دوران کې به ابو بکر صدیق رضی الله عنه وخت په وخت راتو د رسول صلی الله علیه وسلم نه به اجازت اخیستو چې یا رسول الله ما له اجازت راکړه زه ځم هجرت کوم مدینې ته هغه به ورته لا تعجل تعدي مه کوه لعل الله یجعل لك صاحبا کیدای شي الله درې یو ملګری پیدا کړي یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم زړه هم دا غواړي خو دته ښکاره نه وایي نور اشاره هم دې ته دا چې یعنی زم د الله اذن ته انتظار کوم الله له ما ته هجرت نه دی ویل نو که الله ما ته ووایي ملګرتیا به وکړو لاړ به شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم په دې تمه کې و چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ځان سره ملګری کوي بیا په صحیح بخاري کې دا روایت عایشه رضی الله عنها وی بیا هجرت کو مسلمانانو مدینې ته وګد حدیث ته منځ کې پکې دی
او حبشي مهاجرین هم لاړو مدینې ته اکثر. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سورلۍ تیاره کړه، هغه هم اراده وه چې زما مدینې ته. رسول صلی الله علیه وسلم ورته علی رسلک ابو بکر لږ صبر، فإني أرجو أن يؤذن لي، نو زما امید دی د الله نه چې ماله به م اجازت راکړي. ابو بکر صدیق ورته وهل ترجو ذلك بأبي أنت، زما پلار دی په تا قرباني، ستاسو دا امید شته چې الله به اجازت درکړي؟ وی نعم. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه صبر وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړم، او دوه قیمتي سورلۍ یې واغستې، دوه قیمتي سورلۍ. دا هغه سړی دی چې د ټول مال پر رسول صلی الله علیه وسلم لګولی، او دا انشاءالله کننی درس کې رانه لره، روان درس کې به تاسو واورئ. او مه قضا کوئ دا سیرتونه چې ایمانونه هم ډېر شي او د خپل مشران وپېژنئ او د هغوی په نقش قدم روان شي. دوه قیمتي سورلۍ د واغستې او د هغه وخت نه یې شروع وکړه هغوی له به یې قیمتي ګیا، خوراک، څښاک هر څه ورکول چې دوی سفر دپاره تیاري. نو وی 4 میاشتې هغه دا سورلۍ ساتلي دي، 4 میاشتې هغه دا 2 سورلۍ ساتلي دي. په دې کې قریش را جمع شو په دارالندوه کې، قصه خو به تاسو ته معلومه یې که ټول لا جمع شو او وی کتو چې یاره د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري خو ورځ تر ورځې ډېرېږي، دا خو کمیږي نه. او په نورو علاقو کې او ملکونو کې د ده ملګري پیدا شو او د ده ملګرو هجرت وکړو، لاړو مدینې ته، بچي ښځې بوتلې، دا خو موږ ته بله مسله جوړه شو. نو دوی سوچ کې شو چې یاره څه خو کول غواړي. غټې خبرې چې ورسره سوچ پیدا کړو سیرت کې راځي هغه دا یاره وی هغوی لاړو انصارو پسې مدینې ته، او انصار هغه قوم دی چې هغه زورور قوم دی، د هغوی یعنی داسې خلک دي چې منلی شوي خلک دي. نو که سبا له زموږ دې ملګرو دغه ځای کې دا ځای پوخ کړو او دغه قوم بیا موږ سره جنګېږي، نو موږ خو دوی د مقابلې نه یو. دې خبرې دوی په سوچ کې اچولو. غټه یاره دا ده که دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووتو او په دې ملګرو پسې لاړ، نو بیا خو موږ تباه و برباد شو. ځکه چې هغه به هلته لاړ شي، ځان له به ملک جوړ کړي، علاقه به جوړه کړي، ملګري به تیار کړي، نو د ده پرېښودنې دي په کار. دوی په دارالندوه کې را جمع شو چې دا د دوی د مشورو ځای و، او په اصل کې دا کور د یو کس و چې هغې ته ویل کېږي دارو قصی ابن کلاب، دا د دوی مشهور کور و. دلته به د قریشو مشران را جمع کېدو، هلته دوی را جمع شو، مشران یې راوغوښتو، او کومه ورځ چې دوی ټاکلې وه هغې ته ویل کېږي یوم الزحمه، دې ورځې له دا نوم کېښودو د ګڼې ورځ، او دا د جمعرات ورځ وه، د سفرې میاشت وه او 26م تاریخ و د سفرې. د رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېدو نه 1400 کاله بعد، عفوا 14 کاله بعد، رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېدو نه 14 کاله بعد. او بیعت العقبه ما تاسو ته رخصت مخکې وي، دویمه بیعت چې کوم شی و د هغې نه 3 میاشتې بعد. وی په دې کې به ټول مشران را جمع کېږي د هرې قبیلې. اوس څوک دي زه درته وایم، بنو مخزوم غټ خاندان د قریشو کې د دوی ابو جهل ابن هشام ناس، ابو جهل خو پېژنئ که. دغه شان بنو عبد شمس دا مشهور خاندان دی، د هغو نه عتبه او شیبه ناسو د ربیعه زامن، چې دا دواړه په بدر کې مردار کړی شوي دي، او ابو سفیان دیم بنو عبد شمس کې هغه ناسو چې وروسته هغه مسلمان شوی. دغه شان بنو نوفل نه، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو سهم، بنو جمح او داسې نور خاندانونه چې د هغوی مشران دا به کیني دلته. هغه ټاکلی شوې ورځ راله، ټول مشران ناسو په دارالندوه کې. دې کې ابلیس راغی، ابلیس راغی د یو مشر بوډا په شکل کې، او چوغه یې اچولې وه، د دې دارالندوه دروازې ته ودرېدو، ور یې وټکو. هغوی چې راووتو وی څوک یې؟ نو هغه ورته وایي شیخ من اهل نجد، زه مشر سړی یم، د نجد د علاقې نه راغلی یم. نجد دې علاقې ته وایي دا ریاض، دا خواوشا چې څومره علاقې دي دا ټول په نجد کې راځي. ښه ده ورته داسې ولې ونه وایي چې زه ستاسو دې علاقې یم، ځکه چې هغوی دا اتفاق کړی و
چې دا تهامه علاقه چې کومه ده او حجاز چې ګوره زموږ نه علاوه څوک خبر نه شي ځکه چې د دې خلکو زړونه د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې دي. بارای کس خیر دی نو ځکه ورته د نجد یاد کړو چې زه ګوره د دې ځای نه یم، زه د بل علاقې نه راغلی یم، او ګوره که زم شریک کړم نو ډېره قیمتي رایه به درکړم. چې راځه کښېنه موږ سره کښېناستو، مشوره یې ودارله چې دا ابوالبختري ابن هشام وی ده ته به زنځیرونه واچو وبه یې تړو، دروازه وبې بنده کړو او بیا انتظار کوئ لکه څنګه چې پخواني شاعران مړه شوي دي، دی هم یو شاعر دی مړ به شي، د مرګه پورې به دی موږ قید کړو ځان سره، دی زموږ نه چېرته ځي. نو دغه شیخ نجدي دا ووی ابلیس چې هغه د نجدي مشر په شیخ کې ناست شکل کې دی، هغه وی لا والله نه 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 وی زما دې په الله قسم دا هېڅ رایې نه ده، تاسو به دی وتړئ دی به بند کوئ، خو د ده خبره به په دنیا کې خوره شي چې سړی تړلی دی بند کړی دی ځان سره، ملګرو ته به خبر ورسي، دغه ملګري به راشي او په تاسو باندې به حمله وکړي او د شته نه به ښه مشهور شي. ښه نو یو پکې دا وایي داسې کار به وکړو، وبه یې شړو د مکې نه، دې ځای نه به یې وشړو نو زموږ بیا څه پروا ده که دی هر ځای ته ځي دی، موږ به خپله ورورولي بیا مضبوطه کړو او یو بل سره مینه محبت کوو. نو دغه ابلیس دا وایي چې لا والله نه دا هېڅ رایې نه ده، تاسو له دغه سړي خبرې نه دي اورېدلي څومره خوږې دي. هغه چې چا سره خبره وکړي نو هغه خبره یې زړه ته کوزېږي، نو که تاسو دی د دې ځای نه وشړئ بهر به دی خلکو له دعوتونه ورکوي او ملګري به ورسره ډېرېږي، او چې ډېر شي په تاسو به حمله وکړي هېڅ هم پاتې نه شوئ تاسو. په هغه ټیم کې لوی مجرم چې په دوی کې ناست و ابوجهل ابن هشام هغه وی زما یو بله رایه ده، هغو ته ابوالحکم ووایه څه رایه ده؟ وی زما رایه دا ده أن نأخذ من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا. داسې کار به کوو چې د هرې قبیلې نه به یو تکړه ځوان راوچتو، د هرې قبیلې نه هر خاندان عفوا هر خاندان نه به یو تکړه ځوان راخلو چې اولنی صفت په پاک کې دی چې ځوان بی، بل دا چې جلید بی زورور بی، دریم دا چې نصیب بی نسبی سړی چې د نسب او د قوم نه زوروري، بیا به هر یو له توره ورکو او ټول به په یو ځای ګزار وکړو، دا سړی به موږ مړ کړو، فنستریح منه موږ به ترې دمه شو. نو بیا چې کله د ده خلک راشي او مطالبه کوي نو د چا نه به مطالبه کوي د وینې، ځکه چې هلته خو به ټول شریکي. نو شیخ نجدي دا وایي چې القول ما قال الرجل، خبر هم دقه ده کومه چې دې سړي وکړه، دا صحیح خبره ده، ځکه چې دوی به چا نه تپوس کوي، لیکن خو ټول شریک شوي دي، توره خو د هر یو سره لاس کوي، که د هر چا په ګزار مړلی خو راغلي ټول په دې اراده و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وجنو. الغرض په دې باندې اتفاق وشو، الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کو، او سورة الانفال کې دا آیت ته الله وی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. او کله چې کافرانو چلونه جوړول اے پیغمبره ستا په باره کې د دې چې تا وتړي، لکه څنګه یو مشوره ورکړې که وبه یې تړو قیدي ویې او یقتلوک یا به تا مړ کوي، او یخرجوک یا به دې د کلي او د ښار نه وباسي. سبحان الله. الله وایي وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله وی دوی چلونه جوړوي او ما هم چل جوړ کړی دی ورې، او الله ښه چل جوړوونکی دی. الله چې کوم چل جوړ کړی هغه ښکاره دی چې هغه سړی چې ټولو دا غوښته چې هغه مړ کړي، هغه انسان الله داسې وځلو چې د هغه تابعدار خو پرېږده، په هغه ایمان لرونکی پرېږده، دشمن هم پېژني چې دا څوک دی،
قیامت پورې راتلونکي دشمنان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژني چې دا څوک دی. که نور یې نه پیژني دا ورته پته لري چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی او مسلمانان به د ځان وجني، په د ایمان راوړي. نو دغه چلو چې الله سبحانه وتعالی جوړ کړه. او بیا د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم چې دی کله چې الله خبر کو بیا علي رضی الله عنه په هغه بستره کې شپه کړې وه، د هغې تفصیل به م راشي. خو سبحان الله یعنی دا اتفاق چې کوم دارالندوه کې شوی دی، زه وایم چې دا د انسانانو په تاریخ کې د ټولو نه لویه جریمه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل. ولې که دا سړی وجلی شوی وی، دا سړی وجلی شوی نه به موږ ته دین دې سره رسېدلی دی، نه به دا صحابه کرام پاتې شوی وی، نه به د دوی ذکر بیا پاتې شوی، نه به تاریخ د مسلمانانو، نه به د دمشق تاریخ و، نه به بغداد و، نه به قرطبه وه، نه به خلفای راشدینو، نه به دوله امویه وه، نه به د عباسیینو حکومتو، نه به د قسطنطینیه فتح کېدو، هېڅ به هم نه. دا لویه جریمه ده په تاریخ د انسانانو کې چې په دې اتفاق شوی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وجل. دغه دوران کې الله رب العزت، امام ترمذي دا حدیث راوړی، الله رب العزت اجازت ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هجرت. او سبحان الله یعنی مکه کې چې کوم پاتې شوي دي چې طاقت د هجرت شتي، هغه څوک دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی او دوه کسان دي، دوه سړي دي نور. یعنی زه هغه یادوم کوم چې طاقت شتي، هغه نور خو دې لرې که که نه، هغه پاتې شو. کوم چې قیدیان دي، بیماران دي، کمزوري دي، دوه سړي دي او رسول صلی الله علیه وسلم دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم سره دویم سړی یو یې ملګری دی په سفر کې، دویم یې وکیل دی په مکه کې. او سبحان الله یو د مشرانو سردار دی، بل د ځوانانو سردار دی. مشرانو سردار څوک دی؟ ابوبکر صدیق. او د ځوانانو علي رضی الله. نو یو وکیل دی او بل ملګری د سفر دی. بله خبره دا د سوچ خبره ده، مسلمانانو ټولو هجرت وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم ولې پاتې شوی دی؟ دې دپاره پاتې شوی دی، دا د غټ سړي نښه ده او دا د مشر مشرتیا ده چې دې قوم د ځان نه مخکې کوي، د ټولو نه وروسته دی ځي. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ملګري ټول لیږلي دي، د هغوی د حالاتو احوالو نه خبر شو چې او ملګري په امن و امان رسېدلي دي او دې خطرې ته او دې سختو ته یې خپله سینه ښکاره کړې ده. دې ته مشرتیا وایي او دې ته زړورتیا وایي، او دا د دې سړي سره لایق ته چې الله وله پیغمبري ورکړې ده. ښه چې کله الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړو چې مشرکانو خو دارالندوه کې دا مشوره کړې ده او ورته یې وایي چې ته هجرت وکړه. نو وی کله چې اجازت ورته میلاو شو، امام حاکم دا روایت راوړی دی، نو رسول صلی الله علیه وسلم جبریل ته وی من یهاجر معي، زما سره به هجرت څوک کوي؟ هجرت څوک کوي؟ وی ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. بیا حدیث کې دا راځي، امام بخاري راوړی د عایشه رضی الله عنها وی زه چې په ښه بد پوه شوي یم نو ما خپل مور پلار مسلمانان موندلي دي، یعنی هغوی اسلام پوخا قبول کړی دی، زه چې په ښه بد پوهېدم نو هغوی مسلمانان. او په موږ به داسې ورځ نه تېرېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ابوبکر صدیق کور ته نه راتلو، ملګري وو که نه. نو یو ورځ موږ ناستو کور کې، ماسپښینې ټیم، په دې کې یو کس آواز وکړو ابوبکر صدیق ته چې هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دی رسول صلی الله علیه وسلم راغی متقنعا، مخې پټ کړی دی او راغی فی ساعة لم یکن یأتینا فیها، په داسې ټیم کې راځي، داسې ټیم کې باندې راتو، خو د دمې ټیم دی. وی ابوبکر صدیق منډې کړې او دی وی چې فداء له ابي و امي، زما مور پلار دی په هغه قرباني، خو چې دا ټیم څه راغلی دی او ولې راغلی دی چې څه مسله به وي ورته که څه چل دی.
چې راغی رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق نه اجازت وغوښته وایي دننه درتلی شم او دا ادب دی چې دلته اگر که رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق نه غوره دی خو چې کور ته ورننوځي اجازت باید وی چې اجازت یې واخیستو رسول صلی الله علیه وسلم دننه ورغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کټ نه پاڅېدو رسول صلی الله علیه وسلم هلته کېنو او په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق ناست و زه ناسته ومه عایشه وایي زه ناسته وم او زما خور اسما هغه ناسته وه نو رسول الله وسلم ابوبکر ته ووایي چې اخرج من عندک دا کوم خوشا کې چې ناست دي دا بهر ته وباسه وی ابوبکر ورته وایي چې انما هم اهلک بابي انت یا رسول الله زما پلار دی په تا قرباني د الله پیغمبره دا هم ستا اهل دی ستا خپل خلک دي دا اهل ورته ولې ووایي دا یو سوال زړه ته راځي جواب د هغې دا دی چې دلته د عایشې رضی الله عنها یعنی رسول صلی الله علیه وسلم سره نکاح شوې ده دې ټیم کې دا یې ورکړې ده نو اهلو کې یعنې دا مسلم ستا بیبي ده دا بله دې خور ده یا اهلو کې ورته په دې ووایي چې ته پیغمبر یې ته پیغمبر یې ته زما ملګری نو دا زما دا خپلوان زما دا بچي دا ستا خپلوان او ستا بچي دي لکه کله سړی ملګری بل ته وایي که نه وایي مړه راځه ته د کور سړی ها نو رسول الله وسلم ته خبره واوره چې انی قد اذن لي فی الخروج الله ګوره ما له اجازت راکړو چې ته لاړ شې ابوبکر ورته یا رسول الله الصحبه د الله پیغمبر ملګرتیا یعنې تاسو ته خو اجازت میلاو شي خو زما ملګرتیا تاسو سره رسول الله وسلم ته الصحبه ته زما ملګری په دې سفر کې بیا عایشه رضی الله عنها وایي فرأيت ابا بکر رضی الله عنه یبکی ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو او هغه وایي وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر يومئذ يبكي من الفرح ما ته لا دغې ورځې پورې پته نه و چې د خوشحالۍ نه هم سړی جاړي خو چې کله ما خپل پلار ولیدو چې جړلی نو ما ته پته ولګېده چې د خوشحالۍ نه هم خلک جاړي بیا ابوبکر صدیق وایي ای د الله پیغمبر عندي ناقتان دوه سورلۍ مې تیارې کړي دي او ما د مخکې نه تیارې ساتلي دي په دې دوو کې چې ستا کومه خوښه یې هغه ستا هغه بله زما رسول الله وسلم ورته بالثمن په پیسو هغه وایي یا رسول الله دا ما تیارې کړي وي نه په پیسو نو رسول الله وسلم پیسې ورکړې او علما وایي دا په دې داسې خو ډېرې خرچې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړي خو دې ځای کې دا پیسې په دې ورکړي رسول الله وسلم غوښته چې د هغه په دې هجرت کې نفس او مال او هر څه ولګي څه کې پکې خپل مال ولګو بیا دوی ورلو په عبدالله ابن اریقط پسې عبدالله ابن اریقط په خپل د خپل قوم په دین باندې یعنی مشرکو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق د سره په کرای باندې خبر وکړه چې ته به موږ ته لار ښیې دې نه دا مسله روزي چې کافر په یعنی کافر نه خدمت اخیستی شي د پیسو په مقابله کې ځکه دې ځای کې عبدالله ابن اریقط څه دی مشرک دی او رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ورته وایي موږ بله پیسې درکړو موږ ته به لار ښیه که ورته یې صحیح ده ښه نو دا دوه سورلۍ زموږ واله سورلۍ وله ورکړي او لوز یې ورسره وکړو چې 3 شپې بعد به میلاویږو په غار ثور کې هلته به ملاقات کوو یعنې دوی د مخکې ترتیب جوړ کړی چې دې ځای نه به وځو غار ثور ته هلته به ته زموږ خواله راځي او دا سورلۍ به ته راولي صحیح او سبحان الله دې ټیم کې د قریشو یقین ته وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې دا امانتګر انسان دی یعنی ټولو اراده کړې ده چې دی مړ کړي مشرکانو او د دوی امانتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پراته نو چې کله وتو نو هغه امانتونه هغه چا سره پرېښودو د علي رضی الله عنه سره دغه دوران کې دا چلو شو چې مشرکان را جمع شو د رسول الله وسلم د کور نه غیر چاپېره اراده کړې وه که نه چې ټول به یې وجنو په شریک چې شپه به راځي موږ به ګزار کوو کله چې د شپې دا تیاره خوره شوه کفار قریش را جمع شو د رسول الله وسلم د کور دروازې ته
انتظار یې کوو چې دی به کله وده کېږي چې وده شي نو موږ به پرې ورځو. دا کوم کسان چې را جمع کړي دي معمولي خلک نه دي. ابو جهل پکې دی، الحکم بن ابي العاص، عقبه بن ابي معيط، اميه بن خلف، زمعاء، طعيماء، ابو لهب، ابي بن خلف، او دغه یعنی دا هر خاندان نه تکړه سړی او مخوري سړی هغه دا دي. دوی چې کله هلته ودرېدو نو ابو جهل خبیث په زور زوره دا خبره شروع کړه او استهزا یې کوله. وی ده دا ویلي دي موږ ته رسول الله سلم یادوي که تاسو زما تابعداري وکړه نو الله به تاسو له د عربو او د عجمو بچی درکړي او بیا به م الله د مرګ نه بعد راپسې او جنت به دله درکوي او داسې جنتونه لکه وایي څنګه چې د اردن دي داسې ښکلي جنتونه به وایي الله درکوي. او وایي که داسې تاسو ونه کړه او مړه شوئ او الله به بیا راپاسئ او بیا به دله جهنم اور درکوي په هغې کې به م سیزي او وبه یې خاندل. وایي ده دا قیسې کول. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله محسوسه کړه چې خلک را جمع شوي دي نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته وویل نم علی فراشي ته به زما بریتولۍ باندې سملې وتسج ببردي او زما دا صادر به په ځان باندې واچوي چې هغه شین رنګ کې صادر او حضرمې د یمن نه راغلی او دوی ته هیڅ نقصان نشي درکولی. بس رسول الله سلم راووتو هغه د هغه په ځای پرېوت او دې ته ځوانان وایي چې موږ هم ځوانان یو ځواني یادوو. ځوانان دا دي چې تا ته پته وي چې بهر خلک را جمع شوي دي د دې سړي د وجلو دپاره او زه د هغه په ځای سملم او دوی به راځي ګزار به کوي. دا ځواني ده او دا علي بن ابي طالب رضی الله عنه د دې حقدار و هغه کولی شو د الله په توفیق سره هغه الله پیدا کړی دې دپاره. رسول صلی الله علیه وسلم چې راووتو سبحان الله الله دا مشرکان ړانده کاڼه کړو. دا معجزه وه. د هغوی په دې منځ کې راووتو او چونکې ځان سره خاورې راغستې او د هغوی په دې سرونه یې وشیندلې او د سورت یاسین د اولني ایتونه یې تلاوت کول. مشرکان په انتظار ناست دي چې څه به کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم به وجنو او هغه به وده کېږي او بیا به حمله کوو یا به راوځي موږ به په دروازې سره مړ کړو. رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتظار کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ټیم راتلی شي ځکه چې دوی اتفاق کړی چې هجرت کې به موږ ملګرتیا کوو. عائشہ رضی الله عنها وی زما پلار تیار ناسو دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگئے چې څنګه راگئے فجهزناهما احث الجهاز نو موږ په تادی کې د هغوی د سفر سامان تیار کو. کله شپه شوه نو د دوی په دې کور کې شاته یوه کړکۍ وه چې ته عربۍ کې خوخه وایي. لار باندې روان شو چې په دغه لار باندې څوک مدینې ته نه ځي. یعنی پکار دا و چې دوی د شمال طرف ته وتی وی شمال یې پرېښودو د جنوب طرف ته ووتو دکه غار ثور هم د جنوب په طرف راځي. غار ثور ته غار ثور رسول وسلم دې دپاره غوره کړو چې دلته به دمه وکړو. مشرکان به لازم په دې ورځ کې هم پسې شاته ګرځي نو دوی به ګډوډ شي. چاته پته وه چې داسې وړه خبره نه زما وتره دي ځي نه قریش به لازم کوشش کوي چې ما را پیدا کړي او قریش چې کوشش کوي د لټولو مشرکان نو هغوی به اولنۍ لار دغه لټوي کومه چې مدینې ته تللې ده ځکه هغه لار بدله کړه او بل طرف ته لاړ. او دغه ټیم کې چې رسول الله وسلم وتو څه ناشنا د سختو او د ایمان او د قربانیانو داستان دی ټول. سیرت موږ تفصیلا بیان کړی دی که چا اورېدلی او زده کړی او یاد کړی نو ډېره فایده به یې ترې اخیستي. اخرني کتل د رسول الله وسلم مکې ته د شپې چې کله وتو نو دې مکې ته یې وکتو او هغه نظر یې پرې ور واچو چې هغه الوداعي نظر و او دا وی والله انک لخیر ارض الله ته د الله په ځمکو کې غوره ځمکه واحب ارض الله الى الله او د الله په ځمکو کې چې الله کومه ځمکه خوښه ده هغه ته ولولا انی اخرجت منک ما خرجت که چېرته تا نه زه ویستی شلی نه ویستی خلکو ویستلی نه وې نو زه وتم نه د دې نه. د امام احمد دا حدیث راوړی دی
امام ابن حبان چې کوم روایت راوړ عبدالله ابن عباس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما اطیبک من بلدة واحبک الی څه خوږ ښار یې او زما ډېر زیات خوښ ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك او که زه قوم تا نه ویستی نو زه د مکې د ځمکې نه علاوه په بل ځای کې ژوند هم نه تېروم او دا فطرتي خبره ده چې د انسان د خپلې ځمکې سره مینه او محبت وي که ګوره موږ څومره وګرځو او یو ځای ته او بل ځای ته لاړ شو او څوک پکې مسافریانې وکړي او څوک خلیج ملکونو ته راغلی دی څوک د انګریزانو ملکونو ته تللی دی او ښه مالداره شوي دي او ښه نعمتونه دي او ښه سهولیتونه دی بیا هم خپل هغه د خاورو هغه کور او هغه کیلې او هغه خپل ځای رایادوي دا د انسان فطرت دی او طبیعت دی چې دی د هغه ځای سره محبت کوي کوم ځای کې چې دی پیدا شوی کوم ځای کې رالوی شوی د هغه ځای سره محبت وي نو رسول صلی الله علیه وسلم چې وتو نو په مکه باندې اخرنی نظر واچو بیا رسول صلی الله علیه وسلم صحیح بخاري کې روایت دی چې هغه ابوبکر صدیق غار حرا ته ورسېدو فکمنا فیه 3 لیال نو هلته 3 شپې تېرې کړې کله چې دوی د غار حرا ته ورسېدو عفوا غار ثور ته صحیح بخاري کې دا روایت دی چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق غار ثور ته لاړو فکمنا فیه 3 لیال هلته 3 شپې تېرې کړې کله چې دوی د غار ثور ته ورسېدو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه د غار ته ننوتو نه مخکې جبل ثور دا یو غر دی او بیا په دې غر کې دننه یو غار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه چې دې کې به دا 3 شپې تېرو ننوتو نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل مکانک یا رسول الله حتی استبری لک الغار اے د الله پیغمبر صبر تاسو به د خپل ځای ودرېږئ زه دې غار ته ننوځم چې یو نظر پرې واچوم یعنې که دننه به کې څه شی نقصان ورکوي نو که هغه نقصان ورکوي نو ابوبکر صدیق دې ته تیار دی چې اولنی نقصان دې ماله راکړي او زه به د غار صفایي وکړم نو کله چې هغه بلکل تیار کو نو ورته یې یا رسول الله تاسو راځئ فنزل الرسول صلی الله علیه وسلم فی الغار نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا غار ته ورننوتو سبحان الله او بیا داستان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مینې محبت او د قربانیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صرف دې ځای کې نه دی د مرګه پورې د ساه وتو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوازې ځان نه دی قربان کړی د ټول خپل خاندان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړی ځکه چې تاسو ته دینداري او دین قرباني غواړي دا صرف په منځونو کار نه کیږي چې زه ټک خطا مونځ کوم او ږیره مې پرېښودې ده او یاره بس ښه یو دا جنت ګټل څنګه چې حدیث کې راځي چې الله سره چې کومه سودا ده هغه ډېره ګرانه ده جنت ګټل ګران کار دی یعنی دې ځکه خو ابوبکر صدیق ځان قربان کړی دی که نه یې قربان کړی مال یې قربان کړی خو د هغه خاندان له راشه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالله ابن ابي بکر الصدیق رضی الله عنهما دی یو ځوانو یادې کوي داسې راځي سیرت کې وی دی ځوانو شاب ثقف ډېر هوښیارو ځوانو هوښیارو په خبره باندې به ډېر زر پوهېدو او دا کار دیم د ځوانانو هسې که د ده دا ډیوټي ما تاسو ته ووایي نو تاسو به حیران شئ او هغه دا چې څنګه به تیاره لګېده دی به لاړ د پلار سره او د رسول صلی سره به شپه تېروله په غار کې بیا به د سحر راختو نه مخکې دی واپس مکې ته راغلی و چې څوک خبر نه شي نو قریشو ته به یې غوږ یخودی و چې هغوی څه وایي او څه نه وایي نو چې بیا به شپه لګېده نو بیا به لاړ پلار له او رسول وسلم له به خبر ورسو او په دې کې څومره یره ده یعنې دی ګوره هر ټیم دی یاره دا چې قریش راونیسي او مړه کړي خو ما تاسو ته دا کار دی د ځوانانو
لکه څنګه چې نن سبا ځوانانو کار دې مزدوري کول، نو د هغه وخت ځوانان هغه ابل شان ځوانانو. ښه نو چې قریشو به څه قیسه کوله، ده به هلته رسوله، دی زوی دی. دلته بل یو کردار دی د عامر ابن فهیره رضی الله عنه، ما یې تذکره کړې و تېر شوي درس کې چې دی په هغه غلامانو کې دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړه. دله ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ډیوټي لګولې وه، ګډې بیزې ورسره وي، دا به یې دقه د دې غر په خوا کې تاوالې را تاوالې، نو د شپې به یې هغوی له پی راوړو او سحر به یې پی راوړو، دغه ځي کې به ګرځېدو. او بل کار به دا کو چې کله به عبدالله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی واپس مکې ته تو، نو ده به دا ګډې بیزې په دغه لار بویي چې د هغه د خپو دا قدمونه ختم شي او اثار ختم شي، چې چا ته پته ونه لګي. دا ګورې یعنی که زه دا وایم د ځمکې په دې مخ په دغه وخت کې د ټولو نه ګرانې ډیوټي هغه دې ټیم کې د عبدالله ده، د عامر ده، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په خپله پکې دی، یا خو دی او دی، هغه ته خطر ده او ده، خو دا کمې چې خواوشا کې دي او دا کم چې کوشش کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم روغ رمټ مدینې ته ورسي، څومره سخته به وه په هغوی باندې او څومره یره وه په هغوی باندې. او زه پې قسم خورم، قسم په دې خبره باندې چې د دې عبدالله سره به دا سوچ ډېر نه و چې زما د پلار به څه کېږي، دوی سره سوچ دا و او د ده د پلار سره هم سوچ دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کېږي، دی به روغ رمټ رسي او که دی به نه رسي. زار او قربان د ابوبکر صدیق نه او د هغه د خاندان نه، که د هغه د لور مې ته خبر وکړه حیران به شي. اسما بنت ابي بکر رضی الله عنهما د دې ډیوټي ابوبکر صدیق لګولی و چې ته به موږ له خوراک هغه غار له راوړې. او په صحیح بخاري کې دا روایت او دا قصه ده. هسې اوس لاړ شه مکې ته او ته غار ثور ته به روخېږه چې سره څومره ستړی کېږي، دا جنۍ به تله او دی به ډوډۍ هلته رسوله هغوی له. او په داسې ماحول کې چې قریش ټول ګرځي د رسول الله وسلم په لټون کې دي چې کوم ځای کې به پیدا کوي، او دا په داسې ماحول کې ځي راځي. نو دا وایي چې یو پیر ما د رسول صلی الله علیه وسلم له خپل پلار له خوراک تیار کو چې ویسم یې غار ته، نو داسې څه شی را سره نه و چې ما تړلی وی په هغې، نو صرف دا کمربند ما سره و. کمربند دا یعنې پخوا به زنانو ډېر استعمالو، اوس هم بعض ثقافتونو کې شته زنانه د دې منځ نه د ملا دا منځ شي دې نه کپړه تاو کي، نو د دې سره دا کمیس چې ډېر اوږد وي نو لږ راوچت شي. نو دغه کمربند ما راواغستو او هغه ما دوه ټوټې کو، په هغې باندې ما دغه سامان وتړو. نو د هغه ورځې نه د دې لقب کې ښودی شو ذات النطاقین. او سبحان الله دا زنانه چې کومه زه یادوم که نه، اسما رضی الله عنه دا معمولي زنانه نه ده، پلار د دې عظیم انسانو، خاوند د دې عظیم انسانو، الزبیر بن العوام، زوی د دې عبدالله بن زبیر عظیم انسان دی. نو دا به څومره اوچته زنانه وي، ځکه خو دا دومره غټ کار د دې په نصیب. نو دې به دا خوراک وړو راوړو بره. مقصد د خبرې زما دا و چې په دې طریقې سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل مال، بچي، خپل غلام چې آزاد کړی دی هغه ټولې د پیغمبر په خدمت کې لګولي دي، ټولې په خدمت کې لګولي دي. سبحان الله. یو روایت کې راځي امام احمد راوړی د اسما رضی الله عنها وی رسول الله وسلم چې کله د هجرت په لار وتو او رسول صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق وتو، وی ابوبکر صدیق کور ته راغی نو 6,000 درهمه په کور کې پراته و. دا لوی مال دی، ځکه په هغه کې تاسو ته وایم چې سره زر به چلېدو، سپین زر به چلېدو. 6,000 درهمه یې ټول واغستو او جیب ته واچول. بچو ته یې پلاره ولي وی د هجرت په لار یو او په لاره کې به مال لګول غواړي، نو دا مال به زه ټول ویسمه. په دې کې وی زما نیکه راغی ابو قحافه، دې وخت کې خو هغه مسلمان شوی نه دی، او وی د هغه نظر ختم شوی و بوډا. وی چې راغی وی چې ابوبکر تللی دی که؟
وی موږ ورته وایي چې او تللی دی وی چې تللی دی یو مال به هم ټول وړی تاسو به یې داسې پرېښودی خپل زوی خو هغه پېژندو که نه که زوی دی وی موږ ورته وایي چې نه نه موږ ته یې ډېر خیر پرېښودی دی وی چې څه خیر دی سبحان الله دا د چا لور ده دې له چا تربیت ورکړی دی وی ما زر زر کاڼي راواغستو او په دیوال کې چې کومه سوړه او په کوم ځای کې چې به زما پلار مال یې په هغه ځای کې مې کاڼي کېښودې له پاسه مې پې کپړه راواچوله وی ما ورته چې دا وګوره که وی هغه راغی په هغه ځای باندې یې لاس راښکودی وی چې ځه ښه تاسو له یې څه پرېښودي ما که ټول مال یې وړی دی خو هغه وړی ټول او اسما وی لا ولا والله او زما دې په الله قسمي ما ترک لنا شیئا هغه موږ ته هېڅ نه و پرېښودي خو دا زموږ نیکه و سپین ږیری و په موږ خفه کېدو نو ما چې د زړه خفه نه شي ځکه مې دا کار وکړو نور حقیقت دا و چې ابوبکر صدیق موږ ته یو روپۍ هم نه و پرېښودي ټول یې ځان سره وړي وه دې ته دې مرتبې ته چې سړی رسي داسې نه رسي مال بدن بچي وخت ذهن هر څه به الله دپاره ورکوي نو هله سړی اوچتې مرتبې ته رسي ما او تا به ډډه لګولي یو کله را کله به مونځ کوو د خپلې مرضۍ دینداري به کوو که چېرته ټیم میلاو شو بالفرض دا زموږ دینداري ده که چېرته ټیم میلاو شو او زما د مزدورۍ ټیم نه و زما د لوبو ټیم نه و زما د ګپ شپ ټیم نه و زما د خوب ټیم نه و بیا به ګورو د دین سره دې باندې څوک اوچتو مرتبو ته نه رسي دلته دې سړي هر څه قربان کړي دي کور کې بچي پرېښودي دي موږ سره د دې دومره ماله سره د دې پراخه دنیا چې غریب راته وایي چې زما یو 15 روپۍ په کار دی زما که بچي به څه خوري زما ښځه به څه خوري زما پلار به څه خوري لکه په 15 روپۍ په 100 په 200 ستا څه کېږي هېڅ څومره تا سره غوښتي نه د دومره یېرې غریبۍ راغستې ده او الله هر چا له ده توفیق نه ورکوي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي که نه دا خو هغه سړی دی چې ده سره دې ښه وکړو خو بیا خو دې سړي سره وکړو چې هغه یې د مرګه پورې نه هېروي امام احمد حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بکر مال د چا مال داسې فایده نه ده راکړې لکه څومره فایده چې مال د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال لا کړې ده دومره مال چا فایده نه ده راکړې او دغه ټیم کې ابوبکر صدیق ناست او د ملګرو په مخ کې رسول الله وسلم اعتراف د دې ښو وکړو دا د درنو خلکو خوی دي اعتراف د ښو به کوې او د خلکو په مخ کې کوه چې او پلاني ما سره دا ښه کړي دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو چې کله دا خبره واورېد او په زور یې ووی هل انا ومالي الا لك یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني د الله پیغمبره زما مال او زه موږ ټول ستا دپاره یو مال څه شی دی تاسو د مال خبره کوئ زه هم ستاسو دپاره تیار یم چې کوم ځای کې وی زه تیار یم قربانۍ ته د الله پیغمبر او ځکه عایشه رضی الله عنها یو روایت ته امام ابن حبان راوړی دی وی زما پلار په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دې مسلو کې او په دې هجرت کې او په دې سختو کې او د هغې نه مخکې حالات دي او د هغې نه وروسته 40,000 درهمه یې زما په پلار باندې لګولي دي 40,000 درهمه چې دا نن سبا د کروړاو خبرې دي د کروړاو ریالونه په کروړاو کې د هغې خبرې دي وایي دا زما پلار ټولې په رسول الله وسلم باندې لګولي دي دا انسان چې الله وله دا دومره اوچت مقام ورکړی دی دې د لاسه یې ورکړی دی دی په خپله د رسول الله وسلم په خدمت کې دی بچي په خدمت کې دي غلام په خدمت کې دی مال یې ټول هغه په خدمت کې پاتې څه شو او قصه تاسو ته یاده ده چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو چې حالات ډېر ګډوډ دي او که چا سره څه یې راوړئ عمر بن خطاب رضی الله عنه وی نن به د ابوبکر صدیق نه مخکې کېږم نیم مال یې خپل راغستی و ټول او دا ډېر ګران کار دی نیم مال یې ټول راغستی و او په دې کې ابوبکر صدیق راغی هغه سره سامان لږ و د ده دا نیم هم ډېر و نو رسول الله وسلم ورته وی عمر ته وی تا څومره پرېښودلی کور کې وی رسول الله د دې امر نور ابوبکر صدیق ته وی تا څومره پرېښودلی وی یا رسول الله د الله او د الله د رسول نوم مې ورته پرېښودی نور هېڅوک نشته
هر څه مې راګستی دي. دا سړی دې داسې نه دی رسېدلی. او بیا عمر بن خطاب په هغه ورځ تاریخي خبره وکړه، وایي د نن نه بعد زه د ابوبکر صدیق سره په هېڅ خبره کې مقابله نه کوم، ده سره به وایي څوک مقابله وکړي. داسې چې راوړي لږ دي خو ټول دي. او په ده داسې وخت هم راغلی دی، په تاریخ کې راځي داسې وخت هم راغلی دی چې یعنی د اغوستو صرف یو جوړه جامه ورسره و، نور ورسره څه نه و، مال یې ټول د الله دپاره لګولی، ټول مال یې د الله دپاره لګولی. او ځکه الله بیا د ده تذکره په قرآن کریم کې کړې ده. قریش چې کله خبر شو، هغو خو انتظار کو چې رسول وسلم به راوځي، او رسول وسلم خو وتی دی، نو چغې کړې وی محمد صلی الله علیه وسلم اخو وی والله چې وتی دی، او موږ ټول دقه شان شرمېدلي پاتې شوي، هر یو چې په دې خپل سر داسې لاس راکړو نو خاورې پکې پرتې. سهر له دوی د اتفاق وکړو. اول خو کور ته دننه ورلو، علي رضی الله عنه پسې هغه یې راپاڅو، اول یې قسمونه خوړو دا دی اوده دی چې ورلو چې هغه وکتو علي رضی الله عنه تپوس یې ترې وکړو ملګری دې کوم ځای کې دی؟ هغه ورته ویل لا ادري، ما ته پته نشته. دی رښتیا وایي ما ته پته نشته چېرته تللی، ځکه چې خو ډایرکټ مدینې ته نه ځي. نو قریش مشرکین د قریشو سم لیوني شو، چېرې سړی خو زموږ نه دغه شان وتلی او موږ دغه شان بېعزته پاتې شو. نو انعام یې مقرر کو چې چا دا دوه کسان ابوبکر صدیق او رسول صلی الله علیه وسلم که ژوندي راوستو او که مړی راوړو، موږ به له 100 اوښان دا په انعام کې ورکوو، 100 اوښان. او بس لټون شروع شو، دوی ګرځېدو تر دې چې دوی غارې ثور ته راورسېدو، او دې غار ته بر راوختو، او په دې غار ثور کې دغه غار خولې له راورسېدو. او د دوی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې څومره فاصله پاتې شوه، صرف دا چې یو پکې د خپلو خپو ته کتلی وی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې لیدلی وی. دې ځای ته رسېدلی دي. او سبحان الله، یعنې زه وایم چې دا په انسانیت په تاریخ کې هغه وخت راغلی دی چې یا خو د دې دوو کسانو بچ کېدلي او داسې خوشحالي الله راولي چې د همیشه دپاره ده، او یا د دې دوو کسانو ختمېدلي او د خیر داسې ختمېدلي چې تپوس یې مه کوه. او په منځ کې صرف فاصله دا ده چې دوی کې یو کس خپلو خپو ته وګوري دوی به وویني. په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. الله پیغمبر که دوی کې یو کس خپلو خپو ته وکتو موږ به ویني. رسول صلی الله علیه وسلم ورته یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ای ابوبکر ستا دغه دوو کسانو په باره کې څه ګومان دی چې دریم د هغوی الله دی؟ په بل روایت کې راځي ابوبکر صدیق ته یې وویل لا تحزن ان الله معنا، مه یېرېږه الله زموږ سره دی. الله هم دغې باره کې آیتونه نازل کړي دي الا تنصروه فقد نصره الله. که تاسو زما د دې پیغمبر ملګرتیا نه کوئ خو الله یې ملګرتیا کړې ده. اذ اخرجه الذین کفروا، کله چې کافرانو هغه ویستی ثاني اثنین، د دویمو دوو، ځکه چې یو ابوبکر صدیق ته یو رسول صلی الله علیه وسلم دی. اذ هما فی الغار، کله چې دوی په غار کې وو. اذ یقول لصاحبه، کله چې خپل ملګري ته ووایي، یعنی ابوبکر صدیق د الله د وینا مطابق د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی. د دې نه خو بل څه فضیلت. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. الله وی خپل ملګري ته وایي چې غم مه کوه، الله زموږ سره دی. فانزل الله سکینته علیه وایده بجنود لم تروها. الله وی ما اطمینان او سکینت راولېږو او د دوی مرسته مې په داسې لښکرو سره وکړه چې هغه تاسو ته نه ښکارېږي. کافران د غار خولې له راغلي دي او په دغه ځای کې په دوی باندې دا قصه ټوله ګډه وډه شو. یو روایت کې داسې هم راځي چې کمزوری دی چې جوله په دغه ځای کې خپله جاله جوړه کړې وه د غار په دې خوله باندې. نو دوی چې هغه ولیده نو ویې چېرې دلته به څه وکړي. دې ځای کې
الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه وساتو لکه څنګه چې ګور رسول الله وسلم د کور نه ووتو او کافران څه شو ټول ړانده شو دغه شان دلته هم دا ټول ړانده شوي دي یو پکې هم ذهن ته دا خبره رانله چې دې غار ته به دننه ورننوځو به یې ګورو نه او غار کې دننه رسول صلی الله علیه وسلم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او رسول الله وسلم پکې په منځ کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زنګون باندې سر یې ایښودی اوده شوی دی او روایتونو کې راځي چې هغه په یو سوړه کې خپې د ګوته دننه کړې وه چې څه شی د دې نه ټک ورنه کړي رسول الله وسلم او د هغې نه څه شي ابوبکر صدیق له ټک ورکړو د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شوې هغه ټک دومره تکلیف ورکړو او اوښکې د رسول الله وسلم په مخ ولګېدې راپاڅېد ابوبکر څه چلوي نه یا رسول الله هسې داسې یو تاریخ هلته رقم شوی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ایمان نه ډکه قصه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې په دې به اکتفا وکړو انشاءالله روان بیان کې به د دې ځینې شروع کوو چې هغوی بیا په څه طریقې سره د غار نه وتي دي او مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کومې قربانیانې په دې لاره باندې ورکړي دي الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو څوک چې دلته ناست دي او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې زموږ ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق سره په جنة الفردوس کې وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين